د پاکستان دوه سترو ګوندونو د خیبر پښتونخوا په اړه د ټول ګوندیز کانفرنس اعلامیه لاسلیک کړې نه ده. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. د پاکستان دوه تر ټولو سترو ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د دغه هیواد د ټول ګوندیز کانفرنس اعلامیه لاسلیک نه کړه. د ایمل ولی خان په مشرۍ پرون دغه کانفرنس په اسلام آباد کې جوړ شوی او تر ډیره د پښتونخوا او بلوچستان پر مسلو څرخېده. د ټولو ګوندیزو کانفرنس په اعلامیه کې په پښتونخوا او بلوچستان کې د ټولو پوځي عملیاتو د سملاسي درېدو غوښتنه شوې ده. په دغه صوبه کې ترهګري، توندلارې او ناامني د حکومت د نیمګړې پالیسۍ پایله بلل شوې او د حل لپاره پر ټولیزو هڅو ټینګار شوی دی. خو د پاکستان دوه ګوندونو چې تر ډیره د پاکستان سیاسي واک یا د یوه یا هم د بل په واک کې وي د اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. د دغو ګوندونو په مشرۍ چې اوسنی حکومت هم جوړ دی، غړو یې د اعلامیې پر مهال غونډه پرېښودلې ده. د مسلم لیگ غړي عرفان صدیقي د اعلامیې اورېدو پر مهال ویلي دی دا زموږ نه بلکې ستاسو غوښتنه ده او د پیپلز پارټۍ غړي نیر بخاري هم له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. د پښتونخوا او بلوچستان ملت پال ګوندونه د پاکستان مرکزی حکومت تورنوي چې پنجاب او سیند صوبې په امن دي، خو د دوی سیمې نه امنه ساتي. ملت پال ګوندونه په دې باور دي چې پاکستان دغه ناامني په لوی لاس جوړه کړې او له مخې د دوی صوبو پر زیرمو ولکه غواړي. د ټول ګوندیز کانفرنس په اعلامیه کې هم ویل شوی دی چې د ټي وي زیرمو اړوند اساسي قانون کې 18 بدلون هم باید د صوبو د حقوقو له مخې راشي. د اعلامیې له مخې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځمکې بې قانونه ځانګړي کابل او لیک د باید لغوه شي او پر خپله تاریخي سیمه د ځایي خلکو حقونه باید ومنل شي. د ایمل ولی خان په مشرۍ د عوامي نېشنل ګوند په نوښت دا ټول ګوندیز کانفرنس په داسې محل دی چې د پاکستان پوځ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې عملیات کوي. تازه عملیات هم په جبړ کې پیل شوي دي چې له امله یې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. هم محله د بلوچستان مختلفو سیمو کې هم د پاکستان پوځ عملیات کوي او په مقابل کې د بلوچ بیلتون پالو تاوتریخوالی هم ډیریږي.